سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډابي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس یو شپېتمه ویډیو ته موږ ښه راغلاست وایم. دوستانو په تېره شپېتمه ویډیو کې موږ ټایپ منیو تر فونټ پریویو سایز پورې وویله. نن راځو دوستانو د لانګویج اپشنز څخه پاته نور سیټینګونه یا اپشنونه درته تشریح کوم. نو راځم په دې ځای کې موږ اول لرو لانګویج اپشنز. د څه کار کوي؟ مثلا زه غواړم چې دا موږ په ایډیټ منیو کې هم وویله، په چیرې پریفرنسز کې په ټایپ کې موږ دا موضوع تشریح کړې ده. نو زه راځم د دې موضوع اصلي هدف چې دی، مثلا د هغه خط په انګلیسي کې لیکل شوی دی، زه ورته وایم چې د هغه انګلیسي اړوند چې کوم اپشنز ما سره شته، مثلا اوس خو دا ډیفالټ باندې ولاړ دی، هغه ما ته چې کوه را سره اپلای کړه. دا څه وخت کارول کیږي؟ کله چې مثلا تاسو په فوټوشاپ کې فارسی خط لیکئ یا عربي خط لیکئ یا هم پښتو خط لیکئ، دی خط نه لیکي، د خط پر ځای تاسو ته سوالیه علامه راوړي، نو هغه بیا تاسو کولی شئ چې دلته چې کوئ تغییر کوئ. اوس راځم زه ورته وایم چې دغه خط چې ما لیکلی دی دی ما ته چې کوم منځني ختیځ میډل ایسټرن، نو زه ورته وایم اوس که زه دلته چیرې پښتو ولیکم، ګورئ فارسي لیکي خو پښتو بیا نه لیکي. نو زه راځم دلته ورته وایم چې ټایپ ته راځم، لانګویج اپشن، ګورئ دا خط په فارسي کې سو. نو په فارسي کې هم تاسو کولی شئ تغییرات راولئ، اړوند د فارسي د ډیجټس زه ورته وایم چې دا د فارسي خط دی. اول به دی تاسو ورته مشخص کړئ، تر هغه راوروسته کولی شئ چې په دې کې مثلا رایټ ټو لیفټ، مثلا د راستې خوا څخه چپې خوا ته ته ماته دا خط سم کړئ، یا مثلا ته ورته وایئ چې د چپې خوا څخه راستې خوا ته، ګورئ هغه خط یې بیا داسې واړوئ. ما پښتو لیکلې وه، د بیخي تورې هغه خوا ته کړل، اوس د چپې خوا څخه ویل کېږي پښتو، خو د دې خوا څخه بیخي ناکي شی سو. نو دا د لانګویج اپشنز کار و چې مثلا موږ غواړو د هغه ژبې اړوند نور اپشنونه اپلای کړو، نور اپشنونه تطبیق کړو، کولی شو چې هغه د لانګویج اپشن د لارې د عملیه سرته ورسوو. او بل هم موږ په ټایپ منیو کې لرو اپډیټ آل ټیکسټ لایرز، ریپلیس آل میسینګ فونټس، ریزالو میسینګ فونټس. دا موضوعات څه کار کوي؟ دا درې سره تقریبا څه نه څه سره ورته دي. د دې کار چې دی، کله چې مثلا تاسو یو ډیزاین د انټرنیټ څخه راوړوئ یا مثلا تاسو ته بل څوک یو ډیزاین درکړي په خپل فلاش کې، که چیرې هغه کس په دغه ډیزاین کې فونټونه کار کړي وه او هغه فونټونه ستاسو سره په فوټوشاپ کې نه وه، نو د هغه دپاره هېڅ مشکل نشته. اول سر خو چې تاسو کله فایل در خلاصوئ، دی تاته وایي چې دغه فونټونه نشته، میسینګ فونټ موضوع تاته راوړي. ته کولی شئ ورې هم دا موضوع حل کړې. که چیرې ورې حل نه کړله، نو بیا کولی شئ ټایپ منیو ته راسئ او دلته ورته ووایئ چې زما سره دغه کوم ټیکسټ چې ما لیکلی دی، دا خط چې ما لیکلی دی، د دغه لیرونه واړوه، هغه نوی فونټ ورته ورکړم. یا مثلا ورته وایه چې یا هغه فونټونه دي، البته دا داسې دی چې ډېرو بخښئ، دلته زما څخه موضوع پاتې سول. اپډیټ یعنی مثلا ما سره په کورل ډرا کې نور فونټونه شته، یا زما سره په یو بل د ډیزاین په پروګرام کې نور فونټونه شته، زه غواړم چې هغه فونټونه ورکړم، په د فوټوشاپ فونټونه نه. نو کولی شئ چې د اپډیټ د لارې د دغه خط فونټونه چې شي ورته تغییر کړئ. او یا مثلا زه ورته وایم چې د دغه خط چې دا اوس لیکلی دی، د دغه خط فونټونه ما سره په فوټوشاپ په فونټو باندې چې شي تبدیل کړه، یعنې زه نور د بهر څخه فوټوشاپ ته نور فونټونه نه راوړم. او یا هم مثلا ریزالو میسینګ فونټس، دا یو موضوع یي، نو کولی شئ چې هغه موضوع دلته ورته حل کړئ. نو بل موږ لرو پیسټ لوریم اپسوم. دی څه کار کوي؟ کله چې تاسو دلته اتومات دا خط راځي، کله چې تاسو دلته مثلا یو خط لیکئ، ګورئ لوریم اپسوم، دا داسې دی لکه په ورډ کې چې موږ یو موضوع درلودله، د کویک براون فوکس جمپس، د کویک براون فوکس جمپس اور د لیزي ډاګ، داسې موضوع موږ درلود، هغه ته فارمولا وه. کله چې موږ هغه فارمولا ولیکله او انټر به مو کړل، اتومات زموږ سره یو ډېر خط راغلی، چې یعنې هدف دا زما دا دی چې هلته بیا د دغه ضرورت نه و چې موږ به علیحده خط لیکلی، جوړ خط به زموږ ته راوړئ، کولی مو سوای چې په خط کې بیا ایډیټ وکړو. نو اوس ګورئ داسې یو خط ما سره راغلی دلته، نو کولی شم چې ټایپ منیو ته راسم او دلته ورته ووایم چې پیسټ لوریم اپسوم، ګورئ دی زما سره هغه چې کې راولي. دا بیا په پاراګراف ټیکسټ کې ښه کار کوي. مثلا زه ورته وایم دا ساحه ده، ما ورته انتخاب کړل، په دې ساحه کې زه ورته وایم چې ته ماته چې وکړه. اوس به زه راځم دا پاک کړم، دلته ورته وایم چې هغه خط جوړ خط ما سره پیسټ کړم، دی یو بیا هغه خط پیسټوي. او بل هم موږ لرو په ټایپ کې لود ډیفالټ ټایپ سټایلز او سیو ډیفالټ ټایپ سټایلز. دا څه کار کوي؟ مثلا تاسو یو غواړئ چې یو سټایل تاسو جوړ کړی دی، مثلا دا سټایل زه غواړم د ځان سره چې کوم ثبت کړم، راځئ ورته ووایئ چې سیو ډیفالټ، دا زما سره چې ثبت کړم. او یا هم مثلا تاسو غواړئ چې یو بل سټایل تاسو ثبت کړی دی،
هغه راپورته کوي، نو کولی شي د لوډ د لارې هغه چیز کی راپورته کوي او هغه پر هغه بل ټیکسټ باندې اپلای کوي. نو دا و ټایپ منیو دوستانو. په بل ویډیو کې به سلیکټ منیو تشریح کوو او هغه به شروع کوو. ستاسو له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.